بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. د میرمنې او خاوند ترمنځ هغه ټوکې او شوخي چې باید همداوس یې پرېږدئ. ځینې نارینه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښځه ورته ووایي ولې دومره ناوخته راغلې، وایي د دویمې میرمنې کور کې وم، او فکر کوي چې له خپلې میرمنې سره مې ډېره خندونکې ښه او جالبه خبره یا ټوکه وکړه. په داسې حال کې چې د داسې خبرو په تکرارولو کېدای شي ښځه د خیانت لور ته بوځي او وروسته له څه وخت څخه خپل ځای اضطراب او د بېلوالي له فکر څخه پیدا شوې ویرې ته ورکړي. له بده مرغه ځینې کړنې او خبرې په ظاهر کې ټوکې ښکاري، خو د تکرار او وخت تېرېدو سره د کورنۍ خوښي، خندا او ژوند اغېزمنوي. په ژوند کې ځینې کوچني موضوعات شتون لري چې که د خاوند له لورې پاملرنه ورته ونه شي، ډېر امکان لري چې د ګډ ژوند د خرابېدو لامل شي، چې ځینې یې په دې توګه دي. اول، له میرمنې سره مو د ټوکو په وخت هېڅکله د طلاق کلمه مه کاروئ. د ارواپوهانو له نظره د دې موضوعاتو څخه یو هم طلاق کلمه ده. مثلا که مو میرمن په ټوکه کې درته ووایي چې که یوه میاشت پخلی ونه کړم څه به وکړئ، اصلا دا صحیح نه ده چې تاسو په ټوکه کې دا ځواب ورکړئ چې طلاق درکوم، ځکه کیدای شي هغه وځوروي او د همدې ټوکې له وجې له ستونزو سره مخ شئ. او اسلام هم په دې برخه کې ټوکې او ساتیري بندي کړي دي. دوهم، له میرمنې سره مو د ټوکو پر مهال د بې ضربیته کلمه مه کاروئ. د نارینه او ښځې عواطف یو له بل څخه توپیر لري. هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ځینو موضوعاتو په اړه د نه پوهېدو او یا بلې اندېښنې په صورت کې مقابل لوري ته بې ظرفیته ټکي وکاروي. ځینې وخت د ساده او کوچنیو کلمو په کارونه مقابل لوری له سټرس، ویرې او کم ارزښتۍ سره مخ کېږي. البته یوه کوچنۍ ټوکه یا خبر باید ژوند خراب نه کړي، اما په دې خبرو عادت کېدل او تکرار یې کېدای شي په ګډ ژوند کې خبرې اترې او نورې اړیکې سړې کړي. دریم، له میرمنې سره مو د ټوکو پر مهال پسخند وهل او کنځل کول پرېږدئ. د ښکلي او خوشحاله ژوند لپاره د شوخۍ له مخې هم پر یو بل پسخند وهل او یا یو بل ته کنځل کول ښه خبره نه ده او کېدای شي اړیکې مو خرابې کړي. کنځلې او پسخند وهل ممکن له څه وخت تېرېدو وروسته درناوی او حرمت له منځه یوسي. مثلا کله مو چې میرمن درته ووایي که موږ ته دا ستونزه پیدا شوه پلار به مې مرسته راسره وکړي، او خاوند یې د ټوکې له مخې ورته ووایي چې پلار دې د خپل سقاط پیسې نه لري نو زموږ ستونزه به څه حل کړي، ځکه دا خبرې د مقابل لوري د حقارت لامل پیدا کېږي او امکان لري په نفس اعتماد له لاسه ورکړي. د یو بل د ظاهري او باطني صفاتو درناوی وساتئ. د دغه خبرو سربیره د قد، قوارې او لهجې په اړه مسخرې شاید په ظاهر کې یو بل ته د ټوکې بڼه ولري، خو په باطن کې د یو بل د بې ارزښتۍ لامل ګرځي او په اړیکو ډېر اغېز کوي. او همدارنګه په یاد ولرئ چې هیڅ شی د یو بل د درناوي، ښو ټوکو او د مینې ښکارولو په څېر د ګډ ژوند د پایښت، نیکمرغۍ او ټینګښت لامل نشي کېدی. او همدارنګه په یاد ولرئ چې یو بل ته باید ډېر درناوی ورکړئ. په دغه سره به ستاسو ژوند له خوشحالو ډک شي. قدرمنو دوستانو، که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ تاسو سره نور هم دغسې په زړه پورې معلومات شریک کړو، مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. مننه.